دا کومې پیسې چې لري، امکانات لري، مال لري او ښه جایداد او دولت لري، دا درنه الله پاک بیرته اخیستی شي. که چیرې د دغه څه په لګولو کې، په مصرفولو کې احتیاط ونه کړي. دا مال د الله پاک مال دی چې تا ته امانت درکړی دی، او که ته یې په داسو لارو مصرفی چې هغې باندې الله پاک نه راضي کېږي، دا درنه بیرته اخیستی شي او په تش میدان لکه پخوا چې وي بیرته کېناستی شي. د دغه مال په لګولو کې ډېر احتیاط کوه، ضایع کوه یې مه. په افغانستان کې کونډې، یتیمان او بېوزله خلک ژمی پرې را روان دی. دوی د ماښام او د سهار د خوراک څه نه لري، او ته دا پیسې په داسې ځایونو مصرفی چې هیڅ ګټه درته نه لري. یوازې د نوم او د شهرت دپاره په داسې لارو باندې دغه مال ته لګیا چې سبا د الله پر وړاندې مسؤل یې. په خپلو پیسو لګولو کې ډېر احتیاط کوه، ډېر محتاط اوسه. د دې په ځای چې ویې شیندې هوا ته، لاړ شه په افغانستان کې خپلو خپلوانو کې وګوره څوک بېوزله دي، هغوی سره پرې مرسته وکړه، هغوی ته یې ورکړه، د هغوی به پرې ژوند جوړ شي. یو مړۍ ډوډۍ به پیدا کړي چې په دغه سختو وختو، سختو شرایطو کې، ژمی دی او نور مشکلات دي، د ژمي را روان دي، دغې کې به یې وخوري او تا ته به دعا وکړي. ستا به په دغه مال کې الله پاک نورم برکت واچوي او د الله پر وړاندې به د مسؤلیت اماده یي. خو که ته دغه پیسې شیندې، بادی، یا یې چینایي کمپنۍ ته 1% لیږي او یا یې په دې نوم او په بل نوم باندې سیند ته ګزارې، نو بیا جدي اوسه. پام کوه چې دغه مال درنه الله پاک بیرته اخیستی شي. نور د خپله خوښه. سلام علیکم.